چې شنو ماښام مو چې کړي دي دا هم په کثافاتو باندې دا پښې پیدا کړې دا اوس چې شنې پښې دا هم په کثافاتو پیدا کړي اوس ماښام د پخوو دا هم پر کثافات پیدا کړه بل نن بل مو څه کار کړی دی نه دغه مازې لاړو دغه ټول کړم ما ورته پر کثافاتو دا اوس دغه ماښام د پخوو مور تللې ده کورو کار کې ډوډۍ ماښام پیدا کړه 100 روپۍ مونږ نورې پیدا کړي دي یو مو دا پیدا کړي دي دا نو تر څو نور مو اوس تللې ده په کار پسې ماښام د ډوډۍ پیدا کړي زه سپینوای سم ولاکه چې زده مې چې خراب یې نه کړمه درته دا نو دوستانو هیله کومه ویډیو د بېوزلو د غږ پورته کولو په خاطر باندې او د کونډې یتیمانو سره د مرستې او لاسنیوي په خاطر باندې در سره شیر کړي په خپلو صفحو باندې تر څو د دغه رقم بې سرپرسته کونډې او یتیمانو سره مرسته او لاسنیوی وشي دا دی دا د نن شپې د دوی د نن شپې دغه خوراکات تا څو پیدا کړي ده نن ما نن شلی پیدا کړم د پښې دغه شان ښه یو نیکي مو پر کثافات پیدا کړي یو نیکي د شلو غوڼو د بیا نورې ورسره ګډې کړلې د کثافات نه بیخي لږ کېدل بله ماښام نه بسېدل دی به د شلي نه رانیولي وي ښه اوس به باره باسې نو بله ماښام 3 کسې بسېږو دوستانو د یتیمان دي او مور یې تللې ده په غیر پسې تللې ده ماښام ته به نو ناوخته راځي که وختي راځي دا ماښام لمونځ چې وشي بیا به راسي ماښام لمونځ چې وشي بیا راځي بیا ستړي کالي یې پرېولي مونځ کې هغه مرګه پکول چې بیا راځي چې دا بیا نو پخول خو نو بیا څه نه دي زده دا څه رقم پخېږي زده دي روټ بودا شي ونسته مازې اوبو دې واچوي څه دارو د همسایګانو د کور راوي واچي بله پشتي سرې کړلی ماښام ته داسې دوستان داسې ورته راسئ په دغه موږ شوروا کړو بیا ډوډۍ به لمبېدلو دا څنګه کوې دا روټ بودا شي خو نه لرو چې ور واچو په څلور په 2 میاشتې مو دغه نه دي وړه نه دي رانیولي دا چې مرسته نه ده راسره هېڅ مرسته نه کومک نه دي سره کړی دا چې اوس پاک سوله بیا اوبو ته ور اچوئ بله ښه دغه شي وایي بله دارو پسې واچي دارو پسې واچي بله ښه دا نوکان یې داسې پرې کېږي دا نو دوستانو دا نوکان یې داسې پرې کېږي داسې دا نوکان یې داسې پرې کېږي داسې شی نه لرو بیا اوره په خو په کاغذانو باندې داسې نه لرو چې دا داسې کېږي دغه رقم به کېږي اوه داسې کېږي دا داسې کېږي بیا چې داسې پاکې سولې بیا نوکان پرې کېږي نه پوهېږم چې تاسې به تر اوسه پرې خوړلي که به مو نه یې خوړلي دا څنګه کېږي دا مې لا یو وخت لیدلي دي دا رقم کېږي کې راته پرېږده زه به دا کړم دا یې سرونه دي د چرګ سرونه دي دوستان دا یې سرونه دي دا به پاکې اوه هغه هم پاک کړي دي دا هم پاک کړي دي بس دا پاله پاک شو راکړه دا خو لا اسانه دي هغه زور غواړي نه دا یو وخت ماته یو چا راستولي و یو خورکۍ راستولي وایي زه چې ستا مور به راستولي وه ستا مور راستولي وی وزن په یاد په روژ کال په روژه کې راستولي وه په روژه کې راستولي وه دوستانو په روژه مات باندې تا راوړله ده په روژه مات باندې یې راواستوله دا مور دې ته چی وایي سوندانک وایي چی شو ته أعوذ بالله من دا نو ولا شو خوندم که یو وخت د ده مور بیبي راته رادغه کړي وه راته راستولي وه دا د ښه ځان دی چې پیسې نه لرو چې یا
بانجان رانه شو دا شیران شو دا به شهر زانه دی و دا ماشاخ به شپه تیرم بس د الله پاک رب العزت تر قدرت او تر حکمت او تر مهرباني او حکمت قربان سمه ځینې کسان چې وخوري بیا رقم ګولۍ و دا پسې خوري سپورټونه کوي او دغه کوي غوښې ډېر دغه کوي او ځینې بیا د خوراک د نه لري رښتیا وایه څونه وخت کېږي چې غوښې دې نه دي خوړلې دا نه دا بیله د چرګو د پسله په دا ډېر وخت مې یو چې ووغم چې تا به یو شی حلال کړی و چې غوښه به دې راته راوړې بیا مې شی نه دی هغه په روژه کې هغه په روژه کې بیا مې شی نه دی د روژې رئیس بیا غوښې نه دي خوړلې څوک یې راته راوړي څوک یې بیله تاوي څوک راته دا نو بس چټلي چې ځینې وغورځېږي دوستانو دا نو بیا دا رقم کېږي بیله تا بل څوک زموږ پوښتنه رانه کوي چا پوښتنه نه در باندې کړې بیا وخت راځي کور بلې خو نه راځي چې پوښتنه باندې تاسو ورته وګورئ دا دوی چې مور یې راسي اوس چیش ته عجل ضرورت لري د چیش کومک در سره اوړه نه لرو ورځې نه لرو غوړي نه لرو بس دا اوړه شانو مرسته رسه اوس ما مور به بالا سپین سره د کار په مې چې دغه ډوډۍ به موږ ته اخري ما دوی به فارغ کړو نو چې پیسې وایي موږ به دا کار نه کوي موږ به مکتب ویلی ښه چې داسې وکړو چې د ورځې څو پیدا کړئ د ورځې ډېر 40 50 پیدا لري ډېر چې ډېر پیدا کړو 50 ته 50 مالا نه دي پیدا کړې ولې چې یو دانه ریړۍ درته راوباسمه چې ریړۍ درته راوباسم د چیش دلته ډېر خرڅېږي بانجان خرڅېږي بېنډۍ خرڅېږي دا شیان خرڅېږي ښه هو دغه اوس چې د چیش ریړۍ درته راوباسم تاسې دواړه یې کولی شئ د کار زمینه درته مساعده کومه چې بره هم مکتب وایست یو دې د سهار لخوا څخه وایي یو دې د ماپښین لخوا څخه وایي سم کولی شئ یو خلاص نه به ستړي نه به شي خپل درس به هم وایي خدای په دغه به هم پوه شو قرآن په لاره به هم پوه شو ښه د چیش دې درته راوباسم د بانجانو دا شیان راته وباسي تر تا خو دی ته ګران دي چیشې دا دغه د کیلو دا شیان خو نشي خرڅېږي کیلې به خرابېږي کیلې خرابېږي بانجان خو ښه دي 3 ورځې 2 ورځې چې خرابېږي و نه خرابېږي پیسې وایي موږ به ماښام ته بانجان راغوښتي وي هغه به ما اوده پخولی شو سره کولی مې کولی او د بانجان ګنډۍ به دې زده یي هو هغه به زده ستا چې شي زده دي په اشپزۍ کې همدغه یې زده دي چې زده دي بانجان و ګنډۍ بانجان و ګنډۍ دې زده دي دا نو دوستانو دغه پښې و سرونو دا شیان چې پیدا سي دا ټوله اطمینان نو دا بېوزله داسې ورته خوشحاله لکه موږ ته چې چرګ یې وراوړو لکه چې چرګ شي دغه رقم دوستانو داسې ټوله داسې کېږي اوله پاک دوستانو کومو د بېوزلو څخه بد نه راځي دا ویډیو یې در سره شیر کړئ په ګروپونو کې در سره شیر کړئ دا ویډیو او په سپورټ کې در سره شیر کړئ چې د هرې علاقې و کونډې و یتیمانو بېوزلو ته د خلکو فکر سي او تر خپله وسه پرې مرسته ورسره وکړي دا یوازې د دې کور د ژوند د دې بېوزلو یتیمانو بې سرپرسته یتیمانو د ژوند تریخ حقیقت نه دی بلکې د ډېرو کورنیو د ژوند تریخ حقیقت دی دا نو اکثره کونډې و یتیمان دغه رقم دردونکی زورونکی او کړونکی حالت لري
دا نو دغه رقم پاکېږي دوستانو هره دانه یې جلا جلا دا رقم پاکېږي مګم ډېر ښه خوند کوي دومره ښه خوند کوي دوستانو هغه چا چې خوړلي دي هغه خو به خوړلي او ځینو کسانو به نو اوس زه فکر کوم چې دا به وایي چې دا هم خوړل کېږي او یا به ځینې کسان دا وایي چې وی خوا دې وګرځي دا څه رقم خوري دا رقم او ځینې کسانو به اوس هم زړه ډک ډک کېږي چې پر دې خو اوس لا زما زړه ډک ډک وسو ډاکټر سوسو لیکن هغه څه ته چې موږ دوستانو موږ ته کثافات وایي په هغه کې د بېوزلي او بې سرپرسته کل یتیمان خپل روزي ورځ دا پیدا کړي دا دی دوستانو تاسو ته وګورئ څه ښه خوند کوي چې یوه ورځ راولاړ سئ دوستانو دغه خپل یو کیلو غوښې تاسو یې ونه خورئ او دغه یو کیلو غوښې راولاړ سئ دغه سره دا کونډو یتیمانو سره یې کومک وکړي د صحت دپاره به مو ښه وي او صدقه به هم وي د یو چا دعا به مو اخیستې او د یو چا د حاله څخه به مو هم خبر یاست دا مې پر کچرې ټولول به سره دوی دا مې دا خو دا وغورځول څنګه کوي ما تېره دغه که دا څه وایي څنګه دا مې نن پر کچرې ټولول به راوایي یا لکه دا وغورځوم به دا خوره ما هلته راځه یو شی راته رانیسه یو پیسې راکړه چې موږ ماښام ته یو شی به رانیسو بله به دا وغورځوم هله مې راوړه کور ته بیا څه درته بیا درکړې پیسې یا شی رانه کړي بله دغسې رالم کور ته دغه مې راوړې ما هلته راځه یو شی یو بینډۍ یو بانجان راته رانیسه پټاټې زه به ماښام موږ شپه به تېره کړو همداسې ولاړې زموږ دغه مسلماني ده وام اورېدله دوستانو چې یو نفر نن ورته ویل چې مردارخوره ده ویې غورځوم والله څه به کوې چې شیخ طیبه لاړم کور ته بله وایي ولاړ سې مې ټولو بله ما هلته راځه یو شی راته رانیسه زه به بله دا وغورځوم ښه داسې وخت هم راغلی دی چې خالي لاس کور ته راغلی یاست و شی نه وي خالي دغه کاغذان راوړي شی دا اوس منګرې دا یو شی کثافات باندې کړو اوس دې به موږ زغلي لاس موټران ورسره کړي نن پرېږدي اوس مې طالبانو پرېږدي وایي کاغذان به مکتب به وایي موږ سره مرسته وکړي کومک موږ به په کور کې کښېنو مکتب به ووایو یا داسې وخت راغلی دی چې خالي لاس راغلی هېڅ شی مو نه راوړی او دلته مور هم درته منتظر یي دغسې خالي دا شپه راغلې او ما دوی ولاړو ټپان ته شنیر ولاړو دا درایي وخواته هېڅ شی مو رانه بېرته مازدیګر دغسې خالي راغله ما مور هم موږ ته کتل چې دوی به یو شی راوړي بالا ماښام دغسې وږي کښېناستم هغه ورځ چې خالي لاس کور ته راسئ څونه درد لرئ څونه درد لرئ ژړا راځي په سر کې وږي مور مې وږي موږ خپله وږي یو بنان دا د مور موم رانغلله ما غوښتله چې دا شیان ستا مور ته در تسلیم کړو اوس نو هغه نسته نو اوس یې چا ته تسلیم کړو چا ته یې ورکړمه موږ ته راغله بیا موږ ته مور ته ښه واده ده دا خو مې هم دا دي در سره سپینې کړلې صحیح ده په خیر اوسه و چې اوس زه پیسې درکړمه او ته ولاړ سې د خیره سره ځان ته غوښې رانیسې باره به نو څنګه سي خوشحاله کېږو خوشحاله کېږو خوشحاله کېږي ډېر وخت مو غوښې نه دي خوړلي د وریجو خښتېدل مو زده دي اوبه چا چې وخښتوه هله تر هغه وخته چې مور راځي وریجې به وخښتي و هغه به ښه خښتې شوي وړي لرئ که نه لرئ وړي هم نه لرئ چې تا راکړي هغه غوندې د راوځه پاتې یو څه پراته هغه خلاص وه بیا په د اخترو کې مو د لمن ټول کړي دا مې ولې کړي دغسې مو څه مو ټول کړي دي هغه مې یخی دي بیا پر دغه اوبه شی نشته چې وي نور غوړي نشته چې ور وایشو ستا کومک راسره ونه کړي موږ سره بل څوک کومک وکړي دا ټوله پاکوئ بیا ما ته یو نکي ماښام راوړې که نه راوړې واده ده زه به تا ته د غوښو دپاره پیسې درکړم ته ولاړ شه ماښام غوښې وخوره ما ته به دغه راوړه صحیح ده موږ به نن زحمت پکښلی دي دوستانو اوس مو نو حق دی چې دغه یې کړه
چې راته راوړي. دا دي دوستان. ځینې دوستان ماته دغه کې وایي دا کونډې یتیمان چې شي خوري، نو دا کونډې یتیمان دغه شان کړي دوستانو، تاسو خپله وګورئ ورته. دا دې ورسره پاک مو کړي، واده یې مو وکړله چې وي ماښام یې در وړم. اوه مور یې هم رانغلله، موږ هم ډېر ښه علي ولا څوک به راشي. نه نو چې تر هر وخته پورې دغې راولي که دې دا به مور واچوو دوستان، دا یې کورنۍ دا دې نن د چپ سر پښې دا به معده فکر کوم معده ده که څه شي ده؟ لرې دي؟ لرې شکمبه تا خوړلي دي؟ نه دي خوړلي؟ د بویه څخه دې لا باید راځي. ګوره دا د ماښام یې زه خورم. ولې په روژه کې چې دې راوړي وو داسې دونه ده به نه یې خوړلي دی وایي زما خوا پر ګرځي. بیا نه وایي؟ بیا به یې همیشه خوري. بیا به یې همیشه خوري. غریبي دغه حال ته سړی رسي. غریبي دغه حال ته سړی دري. دا نو دوستانو داسې ګوره دا دې سرونه هم پاک شوله، دا دې پښې هم پاک شولې، دا دې سوندانک هم پاک شو. نیکه ور به دې پسکل کړی و ښه وسلې o la vedi svegli Eu nu cantonal ca să fie. Ты хочешь? Ой. Sunete pe casă. Voilà, Joshua. Ой. ډېر سخت Joshua. Oba. Joshua oba. لاسونه مو ښه سم دم په وسوځل. موږ دوی به داسې کویم کو ته ورس هغه شیان یې راوړله ورته دا دی دوستان دغه منظمې چې پرتې دي دا ما پاک کړي او دا ټوله ما پاک کړي دي دا هم ټوله ما پاک کړي دي دا دوه سرونه ما ورسره پاک کړل ګورې دا دوه سرونه د دغه پښې دي او دا سوندانک دي یا لرې چې ورته وایي دا ما ورسره دغه کړي دي په درېیمه حصه دي په درېیمه حصه دي په درېیمه حصه باندې مې ورسره پاک کړي دي په درېیمه حصه یې لاسونه هم درته وسوځله لاسونه ښه داسې لاسونه راته وسوځ دا لاس یې داسې راته وسوځي یې سلیکي تناکه کړي لاس یې ډېر راته وسوځي ښه اوس چې دا د غوړي شان یو څوک درته درکړي د څه شي دعا ورته کوې خدای دې جنتي کړي خدای دې وزنه ورکړي ډېرې دعاې ورته کوې ته چې وګورې چې څه شي دلته خرڅېږي چیرې دلته پر دې شاوخوا باندې د څه شي خرڅېږي چې دواړو ته په دواړو باندې یوه ډېرې ورته یو دی د سهار د خوا څخه کار کوي بل دی د ماښام د خوا څخه کار کوي سمه موږ وګورو چا شي خرڅېدي موږ ته راوایي و داسې به ما ته ووایه سمه ده صحیح ده ښه اوس خوشحاله کېږئ ولې خوشحاله کېږو یا چې دا شیان درته راوړي یو څوک ولې خوشحاله ته شاته مو وګورې څه شي پراته دي ومولیده چی دی ټوله شیان دی وینځي دا مو وریجې دا مو غوړي دا دالو پلمیټو چای
دا وړه دا هم بره بل خو به مو شی نه کم بس بلا تپک هر اوس د کومک وزر کړي تپک دي جنتیک امین بس ورور کومک کړی دی چې نه وشتل نو مې واخیستل چې هغه ته به څونه دوه چې دوه ورته کې تپک دي جنتیک تپک دي مانو پراکې امین تپک دي مو دې به امین ورته وای ته دعا کوه الله تعالی دې وزن ورکړي تپک دي جنتیک امین تپک چې بزرګ هر ارمان خدای ور پراکې امین 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 دا دوستانو دومره دعا یې ورته وکړلې موږ به هم اوس ځو د لمانځه وخت دی لمونځ راڅخه قضا نه شي نو هیله کوم دوستان ویډیو در سره شیر کړئ چې دغسې بېوزلو ته د خلکو بېوزلو بېسرپرسته یتیمانو ته د خلکو فکر او د خپلې یوې شپې ډوډۍ ورسره دی چې مور مې راسي مور به مې ډېر دعاوې کوي چې مور مې راسي مور به مې ډېر دعاوې کوي وایي د بوډو ورسره هر شی پرې رسوي دا لاسونه بیا پر څه شي باندې پرېوي چې دا بوی یې ورکېږي په صابون یې د حمام چې د بچیو ورځ په کې صابونه پیدا کېږي د کامرمین یو کمنټ راته ولیکئ راته وښوئ یو ځوان یې ویشته کړي دي چې خر دی که انسان دی چې دا خوري ګرانه دوسته د زړګي سره دا انسانان دي زما او ستا په رقم باندې انسانان دي فقط فرق یې په دې کې دی چې ته به شاید د خان زوی شاید د سرمایهداره زوی زړه ته به نه لویږي چې دا خوړل کېږي او دوی یتیمان دي ټوله ورځ پر دا کثافاتو باندې سهار تر مازدیګره تاسې واورېدله مخکې چې دوی ویله چې 100 افغانۍ مې یو څه لږ مې په کثافاتو باندې کړي 100 افغانۍ مې پیدا کړلې هغه مې د 100 افغانیو د مې نور ورسره رانیوله چې ماښام وباسي نو زه به تاسې د دغه هم دغه کړي زه به تاسې ته پیسې درکړم سر دې خلاص و لاړ شئ تاسې به غوښې م رانیسئ واجرم دا هم درسره واخله غوښې به په رانیسئ یو غا به ما ته ماښام راوړي زه به دغه وخورم دوستانو اوس نو دا ځوان چې دغه د تجار صاحب زوی چې یا د خان صاحب زوی چې دا کمنټ نوشته کړی و دوی ته خو ما پیسې ورکړلې چې دوی به نن سبا غوښه خوري او ورته مې ویله چې دا چې ماښام پاخه کړله بیا ما ته یو څه لږ یو غاب ما ته درسره اوس نو ما ته څه شي وایاست په کوم نامه باندې وایاست دوی ته خو دوی ویل چې دا اوس خره دي که انسانان دي چې دا خوري نه اوس ما ته څه شي وایه په کوم نامه باندې ما ته په کوم نامه باندې وایاست زما نوم هم راته نوشته کړه هلته پروا نه کوي یو شی زه درته وایم دوستانو خدای پاک چې د یو نعمت په ورکولو کې رحمان و رحیم دی په اخیستلو کې جبار و قهار هم دی ما ډېر کسان ولیدله چې د کبر و غرور د لاسه به مځکې ته نه اسمان ته کتل لیکن داسې وخت مې هم ولیدی چې د پوړو د لاس څخه د کوره څخه نه سوی راتللی د یوې بوجۍ وړو دپاره د یوې ډوډۍ دپاره یې خلکو ته زارۍ کولې چې او یو وخت یې په میلیوناو درلودلې نو زه نه پوهېږم چې دا ځوان چې دا ښکنځل ولیکله او دا یې ولیکله چې دا خره دي که انسانان دي چې دا خوري یو ګړی دی په دا خپل ګریوان کې سر دننه کې او بیا دې نو دغه لیکنه چې ده کړې ده بیا دې دغه لیکنې ته متوجه سي چې ده څه شي لیکلي دي نو پروا نه کوي ما ته هم ځکه چې نن شپه خو زه دغه خورم پروا نه کوي ما ته یې هم راته ولیکي یو دوی ته خو مو ولیکله ځوانه د خان صاحب زوی تا خو دوی ته ولیکله چې دا اوس خره دي که انسانان دي چې دا خوري اوس ما ته څه شي لیکې پروا نه کوي ما ته هم یو بده خبره ولیکه ځکه چې زه خو هم نن شپه دغه خورم او بیا تصویر هم درته دغه کړم درته وښیم تا ته یې علیده در استوم چې دغه دی دغه مو وخوړله بس خدای پاک دې موږ ته هدایت وکړي ما داسې فکر وکړي چې دی به مې ولیکي چې د کور ادرس یې چیرې دی چې موږ هم د خپل وس مطابق یو څه ورسره وکړو کومک ورسره وکړو لیکن ده داسې نوشته کړي وو نو د ویل دپاره هېڅ هم نه لرم دوستان ته باور وکړئ دوستانو ژبه مې وچه سوله او
خوله را باندې راغله چې دا څه رقم زړه دی، دا څه رقم وجدان دی چې یو یتیم وایي چې دا مې پر کثافاتو باندې پیدا کړي دي، ګوره پاکوي تر اوسه پرې مور هم نشته، هېڅوک هم نشته، غوړي هم نه لرو او دغسې په اوبو کې شو چې مور مو راسي تیار به مور ورته پاک کړي یا مور به راته پاخه کړي بیا ماښام او پر هغه سربیره باندې یو ځوان داسې یو لیکنه کوي شرا نه ورته کوو پرېږده څومره فرق دی دغه ته انسانیت وایي تا ورته ولیکله چې دا انسانان دي د انسان دی که خر دی چې دا خوري لیکن ما ویله چې شراب به نه ورته کوو دا ماشوم ویل د ده څخه یې زده کړي دا ماشوم ویل خدای پاک دې هدایت ورته وکړي خدای دې موږ ټول ته هدایت وکړي بس دوستانو د لمانځه وخت هم دی موږ ته اجازه ده زه نو ډوډۍ نه خورم دا نور به ډوډۍ وخوري زه به ډوډۍ نه خورم سمه ده؟ سمه واده ده؟